ويلا خير وريرتا خوري وريرتا ماما ګوره بچې نو ته خو ما سره مه ګرځه که نه که اوس ما ته څوک پیسې راکوي نو تا یې نه درکوي او که تا یې درکوي نو ما یې نه راکوي نو دواړه په یو لاس باندې سوال کوو ته راشې کار وکړه چېرته د جومات مخې ته کښېنه که نه زه به دلته دې کوڅو کې وګرځم راوګرځم جومات مخې ته یو 15 نور ناست دي تا سره ښېمه که نه بس نو که یو ورسره بچې ته کښېناستې نو څه شاید به وشي وه نیکه لږ څه واچوه پکې ما سره خو یو لسګون مات شته دي نو در اصل کې بچی خبره خو دې ډېره ټیک ته خو مات لسګون خو نن سبا کار نه کوي که نه ما یې که داسې لږ دروند لوټ تی پکې راواچو نو ثواب به دې خیر دی لږ ډېر وشي که نه دغه لسګون دی خو دا علي نو ما خو هم سهار 85 کور خو له راغشتی و د 40 روپو مې کور ښه یوړه او لسګون مې پکې چپه کړ نو ته اوس مونږ له ارام لسګون راکې شبه خر دې روان که ستا په سټ صابونه وکړم شبه اوس مونږ له ارامې پیسې راکوي ځه بچي واچوې خیر واچوې ویلا خیر ورېرتا خورې ورېږه ماما خورې چېرته ولې کاکا ولې سپی مې درپسې شو که ولې د ما سپی راپسې نه شوې ما ډاکټر ته ورزش لیکلی ورزش وکوم در اصل کې خبره داسې ده نو دا ورزش په څوک داسې کوي سړیه مونږ کې خو دې روچو مړه کوم ډاکټر نه چې ته راغلې هغه نه به اوس زه ورځمه تا خو زه غر که تباه کړم دا ورزش په څوک داسې کوي مونږ ویګینې چېرته سپی مې درپسې شوي یا چېرته سوره دښمني دي زما ویګینې کسان درپسې دي سړیه مونږ نه سونه لګو مړه په سمه ته خو دې ونې شوې مړه ښځه د یارې خو دې هسې مړ کړمه لږ څه راکه ده سره څه دي مړه ځان وباسه مړه که لسګون لس شل روپۍ د سړي به ډېر دی زیات خراب کړم ځکه چې 1500 خو به را نور ډاکټره مړي د یارې ته به را باندې راله ښه د خدای ظالمه ما د ورزش کپړې راچولي بټوره نه کور پاتې شوې ده ځان له مخه مخه مړه څنګه د ورزش کپړې دی ما ته څه واچوه زه خو دې لیونی کړم چې زه د نظمه ډېر زیات دې خراب کړم ښه ما څه خو سم دي شته دا بله درکړم واله زه ځانم شرمولی مړه سړی خو په حیا کې نه پرېږدی مړه دا هم ښه ده همدا نه وړم ته څنګه چې دا به ما راکیسه خو د یارې دا څنګه سوالین دي هغه سپوټ یې هم رانه یوړه څوک یې لکه یاره ترور یې ویمه داسې دغه یم که نه خیر غواړم نو ما یې که څه دې راله راکړي خدای دې خوشحاله که الله دې کونډه مه که خیر خو نشته دی خاوند مې بېروزګاره دی او غزوی مې بېروزګاره دی نو خیر ترور که داسې ګوړه موړه یې ویم ګرمي زیاته رضان دی به پکې شربت یخو کمه تا زموږ داسې ګاڼه یې چې موږ به ګوړه کړي موږ کره ګوړه کم ده ښځه ترورې که څه ډوډۍ موډۍ دې پخ کړي هغه به وخورم دلته یو کس پسې چې ته سپي ورپسې چې و ظالم ځان سره ستړی کړم نو وږي شوم نو ما یې که ډوډۍ دې پخ کړي نو ډوډۍ راله خیر دې راکړه موږ لاره روټۍ نه ده پخ کړې ښځه داسې کار وکړه ببو ووایم خپل نمبر دې راله لږ راکړه وایي زما په نمبر څه کې در اصل کې داسې خبره ده زه به وایم دغه ځای ته کښېنم دغه سوري ته که نه نو چې کله ډوډۍ پخه شي خیر یو ورکوټې مسکال ګوټې به راله راکړې زه به دې خوا بیا راشم ښه وسړیه راشه که هغه سپی چې ځان ته یې کوم غوږونه کټ کړي دي هغه راکولی وکړه هله دې سړي پسې یې کړه یا الله ته پکې خیر واچوه ټول سپي ته څنګه چلېږه